یو څو شعرونه دي صدر صاحب چې وایي تا دې د ښایست دوران د ګوتې نه نیولی دی تا دې د ښایست دوران د ګوتې نه نیولی دی ما ورته معصوم ارمان د ګوتې نه نیولی دی تا دې د ښایست دوران د ګوتې نه نیولی دی ما ورته معصوم ارمان د ګوتې نه نیولی دی او مینه کې دې زه تر لیونتوب تر حده لاړم مینه کې دې زه د لیونتوب تر حده لاړم ژوند مې سراسر هجران د ګوتې نه نیولی دی او دا دنیا میله ده سود او زیان دی د ایمان پکې دا دنیا میله ده سود او زیان دی د ایمان پکې ډېرو پکې خپل ایمان د ګوتې نه نیولی دی او بیا یې د بګار دپاره خان بوزي د ځان سره بیا یې د بګار دپاره خان بوزي د ځان سره زوی د غریب دهقان د ګوتې نه نیولی دی او هر وخت د خپل نفس او خواهشاتو غلامي کوي هر وخت د خپل نفس او خواهشاتو غلامي کوي دا سړی خالص شیطان د ګوتې نه نیولی دی او یو څو شعرونه نور دي صدر صاحب چې وایي چې خواله مې ګلرخ په ناز پنځه ځله راځي چې خواله مې ګلرخ په ناز پنځه ځله راځي نو خود به پسې غیر غماز پنځه ځله راځي چې خواله مې ګلرخ په ناز پنځه ځله راځي نو خود به پسې غیر غماز پنځه ځله راځي او دا باز دی داسې نه ده چې دا خراړه جو بس لاړه دا باز دی داسې نه ده چې دا خراړه جو بس لاړه پنځه ځله که لاړ شي باز پنځه ځله راځي او ته یو ځل پکې لاړې مسافره بیا را نغلې ته یو ځل پکې لاړې مسافره بیا را نغلې هفته کې دغه یو جهاز پنځه ځله راځي او دې شعر ته توجه غواړم چې موږ خاورو دا غږ چې راشئ ځای د کامیابۍ دی موږ خاورو دا غږ چې راشئ ځای د کامیابۍ دی موږ نه ځو ګینې دا اواز پنځه ځله راځي ډېره مننه